یو ځل داسې کار وشو چې تقریبا څه 9 روژه وه. زه لاړم بینک ته، اوس سبا نه بل سبا باندې ورکوټ اختر دی. ما اصل کې نوي لوټونه راوړل ځکه د اختر په سهار باندې ماشومان یې غواړي. زما نه مخکې په نمبر کې یو زنانه ولاړه وه. دغې زنانه ډېر زیات انتظار وکړو. هغه هم روژه په خولې بوکره په سر ولاړه وه. کله به یې ګوتې لګولې، کله به د آی ډي کارډ فوټوسټیټ ورکوو. په کاونټر باندې ناست کس ته به یې کله په موبایل کې سکرین شاټ ښودو. خو زه بس معلومه شو چې چېرته د سعودي عرب دوبۍ نه زوی پیسې رالېږلي او هغه راخلي. ما سوچ وکړو چې دا به اخر څومره پیسې وي چې دومره ډېرې ویریفیکیشن یې ته وکړې، دې زنانه دومره انتظار وکړو. بس په اخره کې د کاونټر والا څه پیسې راواخیستې، زنانه ته یې ورکړې. وایي ترورې دا وشماره چې 63,000 روپۍ دي او که نه. 63,000 په دې خبره باندې او دا ما چې څه په خپلو سترګو باندې وکتل، په دې باندې زه ډېر زیات خفه شوم. ما ویل ته وګوره صرف د 63,000 روپو لپاره یا چلو د 1 لک روپو لپاره زیاتره خلک خپله د کروړونو روپو ځواني دا په مسافرۍ کې خاورې کې یا چېرته په شاګردۍ کې یا چېرته 40-50 په نوکرۍ کې خپل ژوند تباه او برباد کړي، خپل واګي بل په لاس کې ورکړي. 10-12 کاله یا 14 کاله تعلیم، دومره خواري او محنت منډې تړلې، آیا دا ته د دې ورځ دپاره کړي؟ تعلیم هم یو طرف ته که، آیا ته مور او پلار د دې خلکو لپاره یا د دې معمولي کار دپاره لوی کړی؟ نه. په یاد ساتئ ستاسو ژوند دی او دا ستاسو حق دی چې د خپل ژوند نه د نورو خلکو په شانې خوند او مزې واخلئ. ښه کور، ښه موټر، ښه خوراک، ښه لایف سټایل، ازادي دا تاسو هم حاصلولی شئ، هغه هم په نږدې وخت کې. خو اخر څنګه او په کومه طریقه؟ که زه تاسو نه خپله خبره وکړم که نه، نو موږ بې انتهایي زیات غربت تېر کړی. زما پلار یو ټکسي ډرایور و او د ډېر زیات غربت د وجې نه په 8م کلاس کې ما سکول پرېوستو او څه کار به مې کوو، سوپ چولې وغیره دغه څیزونه به مې خرڅول. په دې وجه باندې چې زه خپله فیملي سپورټ کړم. په 1.5 روپۍ باندې ما په دوکان کې شاګردي کړې ده. د موبایلو ریپیرینګ، د موبایلو مصریتوب مې کړی دی، ټیلري درزیتوب مې کړی دی. او په 1.5 روپۍ میاشت باندې ډالر درته نه یادوم، PKR پاکستاني روپۍ درته یادوم. په 1.5 روپۍ میاشت باندې ما پوره یو میاشت ماشومانو ته ټیوشن کوو. په 3.5 روپۍ میاشت باندې ما په یو پرایویټ سکول کې ټیچینګ کوو. په کارخانه کې مې کار کړی، داسې ډېر کارونه مې کړي. خو اخر هم الحمدلله کوم د غربت زنځیر چې زموږ په غاړو کې پروت و هغه ما مات کړو. او اوس په دې وخت کې الحمدلله هر څه شته. په کومه طریقه باندې زه د دې جال نه آزاد شوم، دغه فارموله مکمل طریقه سټیپ بای سټیپ او په اسانه پښتو کې به انشاءالله نن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. صرف او صرف 6 ټیپس به درکوم. یو داسې نقشه به در سره شیر کوم چې په دې نقشه باندې هغه خلک تللي دي څوک چې مخکې بې انتهایي غریب خو اوس بې انتهایي امیر دي، میلیونیر او بیلیونیر دي. Now let's get down to work. بسم الله الرحمن الرحیم. د میلیونیر جوړېدلو لومبنی اصول دا دی که نه زما وروڼو خویندو واورئ. که بادشاهي کول غواړئ نو اول غلامي کول زده کړه. خو د دې څه مطلب دی؟ د دې اصل کې مطلب دا دی که نه چې په شروع کې به ته د ورکوټي نه ورکوټی کار هم کوې، د بیکاره نه بیکاره کار به هم کوې، د بل غلامي به هم کوې، مطلب د بل د لاس لاندې کار به هم کوې، هغه کار به هم کوې چې هغه ستا نه دی خوښ، او هغه کار به هم کوې چې په هغې کې تا ته شرم محسوسېږي. خیر په حلالو پیسو ګټلو کې شرم نه وي، خو یو نیم کار داسې وي لکه ما به چې سوپ خرڅوم، نو په داسې کارونو کې یو نیم هلک چې کوم دی که نه دا شرم محسوسوي. دغه شانې کار هم ته په شروع کې کوې، خو په دې سوچ باندې به کوې چې دغه کار کوم چې اوس زه کوم چې دا هر څنګه دی، دا خو به زه ټول عمر نه کوم، دا خو زه د زده کړې لپاره کوم، د دې په مدد سره خو زه مارکیټ سټډي کوم، او نن دی او که سبا د دې نه به ما ته بهتر کار په لاس راځي. دغه سوچ به ستا خامخا وي. لکه لاسیت ملنګ به تاسو پیژنئ، د سریلانکا یو فاسټ باولر و. نو دا داسې نه و چې ډایرکټ راغی بس فاسټ باولر ته جوړ شو. په سټارټ کې په شروع کې دم هغه کار کړی چې د ده نه و خوښ. کوم کار یې کړی؟ په شروع کې به دا یو بال بوای و. بال بوای دې ته وایي که نه چې باونډرۍ سره خوا کې ناست وي او چوکه ولګېږي، دا هغه بال راولي او فیلډر ته یې ورولي. په شروع کې د ده دا کار و. دلته د زده کړه وکړله او اخر امځان کم ځای ته ورسوه. زما په باره کې څنګه چې تاسو آلریډي پته ده، کله چې ما په 8م کلاس کې سکول پرېوستو که نه او سوپ مې سټارټ کوم، نو زه به ډېر زیات شرمېدم. ولې؟ ځکه چې په دغه ځای کې زما ملګري وو، په دغه ځای کې زموږ رشته داران وو، او ما هېڅکله دا سوچ هم نه کړی چې زه به مطلب سوپ خرڅوم، چولې به خرڅوم. یو ډېر سخت کار و زما لپاره. په لومبنۍ ورځ باندې چې څنګه ووتم که نه، نو زموږ د کلي یو کس چې مطلب عمر یې زیات و زما نه ډېر زیات راغی، مخامخ راته ودرېد او دا چلې وکړه داسې. ولې؟ د سکول مول نه څه جوړ نه شو. هلته مطلب په موږ باندې سخته وه، د ډېرې مجبورۍ نه زه راوتم او هلته زه د ډیموټیویټ کولم. د ښو خبرو والا کسان کم وي بلکې نه وي، او د بدو خبرو والا ډېر زیات وي. خو ما په دې ټیم کې څه سوچ کوم؟ ما په دې ټیم کې دا یو سوچ کوم چې دا سوپ دا خو زه ټول عمر نه خرڅوم، زه مارکیټ سټډي کوم. زه غواړم چې یو بزنسمین شم، زه مارکیټ سټډي کوم. نن دی که سبا دی زه به یو غټ بزنسمین یم. بیا چې کله ما په سکول کې ټیچینګ سټارټ کوم،
په سکول کې ټیچینګ کول د سوپ نه ماته بهتره کار ښکار شو. 3.5 کاله مې سوم خرڅ کو، بیا مې سکول کې ټیچینګ سٹارټ کو. نو هلته ما 3.5 روپۍ د میاشتې اخیستې، خو ما به دا نه ویل چې زه دلته پیسو ګټلو ته راغلی، ما به دا ویل چې زه دلته زده کړې ته راغلی، زه دلته دا زده کوم چې سکول څنګه چلول کېږي، ځکه په نږدې وخت کې انشاءالله زما به خپل سکول وي. الحمدلله داسې وخت هم راغی چې زه خپل یو سکول جوړ کړم، الله زه د دې قابل کړم، خو سکول ما جوړ نه کړو. ولې؟ ځکه چې سکول جوړول نه ماته بهتر کار میلاو شو. تاریخ وګوره، زیاتره داسې خلک دي چې اول هغوی په یو اداره کې غلامي کړې ده، د بل د لاس لاندې کار کړی دی، خو په دې سوچ باندې کړی دی چې نن دی او که سبا دی همدغه شان اداره، همدغه شان یو ځای به زم لاس ته راوړم، او بیا همداسې شوي دي، هماغه شان اداره یا د هغې نه بهتر ځای په خپله جوړ کړی دی. لکه یو کس په یو رسټورانټ کې یو عام شاګردو ویټري به یې کوله، څه ټیم راغی چې دغه ویټر شیف جوړ شو، باورچي شو. بیا یو ټیم داسې هم راغی په کوم رسټورانټ کې چې د کار کو د دې نه یو اعلی مزیدار خپل رسټورانټ جوړ کو. بل یو کس په یو دکان کې شاګرد و، یو عام جنرال سټور کې، څه ټیم داسې راغی چې خپل یو غټ سټور یې جوړ کو. یو کس داسې مو چې په پرایویټ سکول کې به ټیچینګ کو، بیا داسې وخت راغی چې هغه خپل انسټیټیوټ جوړ کو. همدغه شانې په مزه باندې سټیپ بای سټیپ هر یو کس د ورکوټي کار نه غټ کار ته تللی دی. خو افسوس زموږ زیاتره ځوانان به وایي که نه زه به اوس دا کار کوم، دا پلانکې کار، دا خو زما جامې سره نه جوړېږي، زما پرسنالټي سره مزه نه کوي. خو په یاد ساتئ اوس هم چې په ځان باندې لږه سخته تېره نه کړله که نه، بیا په ځان باندې ټول عمر سخته تېروئ. تاسو هم سخته تېروئ، ستاسو فیملي به هم سخته تېروي. اوس دی که لږه شانتې غلامي ونه کړه که نه، بیا به ټول عمر په حقیقت کې غلام وي. که ته خامخا غواړې که نه چې یو میلیونیر جوړ شي، نو بیا دویم اصول دا دی چې هارډ ورک مه کوه، د هارډ ورک نه ځان وساته، بلکې سمارټ ورک کوه. مطلب صرف خواري او محنت مه کوه، بلکې د ذهن نه مور کې کار واخله. د هارډ ورک مطلب دی خواري او محنت کول، او د سمارټ ورک مطلب دی خواري او محنت کول خو په صحیح ځای کې کول. خواري او محنت په یو داسې ځای کې کول چې په هغه کې ستاسو محنت کم ولګېږي، او ته چې څه غواړې که نه، ته پیسې غواړې او که هر څه غواړې، ډالرې غواړې، وټ ایور چې څه هم دي، دا ته د زیات نه زیات میلاو شي، وخت دې ورکې کم ولګېږي. لکه فرض کا تر 80 کالو د 80 کالو په عمر کې ته کامیاب شي، نو بیا به ګاډي کې ګرځه که نه، ډېر بدبخت کار، هېڅ مزه به در سره نه کوي. دلته د دې خبرې نه زما اصل مطلب دام دی که نه، لکه تاسو به اورېدلي خلک وایي که نه، وایي څوک چې خواري او محنت کوي بس هماغه کامیابېږي. لکه فرض که اوس ته یو کار کې په دې کې ته ډېره زیاته خواري کې محنت ورکې، شپه ورځ دې په ځان باندې یو کړي دي چې زه په دې کې خواري کوم ځکه نن دی او که سبا دی ما ته به په دې کار کې کامیابي میلاو شي، زه به کامیاب شم. خو زه وایم داسې نه پکار، دا مکمل یو غلطه طریقه ده. اوس ولې او دلته څه کول پکار دي؟ دلته پکار دا دي که نه، تاسو چې کم کار هم کول غواړئ، نو دې نه مخکې چې ته په دې کار کې خواري او محنت وکړي، میاشت، 2 میاشتې، 3 میاشتې، کال، 2 کاله، 3 کاله، چې هر څومره وي، د خواري او محنت کولو نه مخکې، د دې نه مخکې چې ته په دې کې خپل انرژي صرف کړي، تا ته پکار دا دي چې ته کښېنې، یو پین کاپي راواخلي، لږ سوچ وکړي، سمارټ ورک وکړي، د ځان نه څه پوښتنې وکړي، لکه داسې قسم کوېسچن د ځان نه وکړي، دا ته چې کوم کار کول والی یا آلریډي کوې، د دې نه به تا ته څه په لاس راشي، څه به درته میلاو هم شي او که نه هسې لګیا یې. او فرض که ته چې د دې کار نه څه غواړې، که دا پیسې وي که هر څه وي، فرض که هغه تا ته میلاو شو، نو هغه اصل کامیابي دا او که نه، ته اصل کې هغه څیز غواړې او که نه ته بل څیز غواړې. بل دا پوښتنه به د ځان نه خامخا وکړي، ته چې کوم کار کوې په دې کې به ته کله کامیاب شي، څومره وخت بعد به تا ته په دې کې کامیابي میلاو شي. دلته زه تاسو ته اصل کې دا ویل غواړم چې د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي، د هېڅ چا هم 1000 کاله ژوند نه دی. نو فرض که اوس ته یو داسې کار کوې چې په هغه کې تا ته 15 کاله بعد، 10 کاله بعد کامیابي میلاویږي، نو زما په خیال چې هغه بیا څه کامیابي نه ده. زیاتره کسان داسې هم دي زموږ په رسټورانټانو کې هم شته چې هغوی به ډي آی ټي کوي، کوم چې د 1 کال ډیپلوما وي، څوک به هیلث ډیپلوما کوي، طب چې ورته وایي، دا تقریبا د 2 کالو ډیپلوما وي. نو دا ښه کارونه دي، بد کارونه نه دي، زه د دې خلاف نه یم، خو مسله دا ده چې په دې کې ټایم هم زیات لګي، 2 کاله د دې هم دا زیات اخیستلی شي، کله چې ته پریکټس کې اوسه کې په دې کې ډېر ټایم لګي، محنت هم ورکې ډېر زیات دی، پیسې هم ورکې ډېرې زیاتې لګي، او په نتیجه کې څه میلاویږي نه، څه میلاو شي زیات نه زیات که په دې کې یو کس کامیاب هم شي، یا به د میاشتې 1,000 ګټي، یا به 40,000 چې ډېرې شي 50,000 به ګټي، او دا د سره کامیابي ده نه. ځکه په 1,000 50,000 او 80,000 کې ته نه ګاډی اخیستلی شي، نه ښه خوراک کولی شي، او نه ښه کور، بس صرف اخره اوس که هم ډېر زیات په دایره کې. که چېرته دغه خلک لږ د خپل ذهن نه کار واخلي، هارډ ورک ونه کړي او سمارټ ورک وکړي، د دغه څیزونو په ځای باندې که چېرته په امیزون باندې کار سټارټ کړي، امیزون هم یو طرف ته کوي، په امیزون کې په سټارټ کې لږې ډېرې پیسې لګي چې هغه د زیاتو خلکو ورته وس نه وي، امیزون یو طرف ته کوي، یوټیوب اټومیشن سټارټ کړي، مطلب په یوټیوب باندې کار کول سټارټ کړي، نو د په سوچ کې نشته چې په نږدې وخت کې به دا د کم ځای نه کم ځای ته ورسېږي. که دغه کس په یوټیوب کې د میاشتې کم از کم $1.5 هم ګټي که نه،
او $1.5 ګټل په یوټیوب کې دومره غټه خبره نه ده، په اسانه ګټل کېږي. نو ورته سوچ کوه چې دا میاشتې $100 شوي. او دغه یوټیوب اټومیشن د زده کولو لپاره تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې چاته فیس ورکړئ او مطلب یو پیډ کورس واخلئ. دا یوټیوب اټومیشن دا تاسو په یوټیوب باندې فری زده کولی شئ. په یوټیوب باندې ډېرې زیاتې ویډیوز دي، کورسونه شته دی. زموږ پیډ کورس هم شته د یوټیوب اټومیشن، خو دا صرف د هغه کسانو لپاره دی څوک چې په اسانه پښتو کې زده کول غواړي. زیاتره کسان موږ ته وایي ورته موږ ته په خپله وښایه، سټپ بای سټپ پریکټیکل هر څه راته وښایه. بالکل د ماشومانو په شانې د ګوتې نه اونسه دا ټول څیزونه باندې پوه کړه په اسانه باندې. نو بیا د داسې کسانو لپاره زموږ د یوټیوب اټومیشن کورس موږ ورته ریکمنډ کوو او الحمدلله ښه زبردست رزلټ هم ورکوي. که ته غواړې چې په کم عمر کې ډېر څه وکړي، ډېر مخکې لاړ شي، په کم عمر کې یو میلیونیر جوړ شي، نو بیا درې اصول دا دی چې say no to love، مطلب لو وغیره دا پرېږده. زموږ زیاتره ویورز چې کوم دي نو دا د 13 کالو نه واخلې تر 40 کالو پورې دي. نو زه په خپل ځان باندې د دوی دا یو حق ګڼم چې زه دوی د هر هغه څیز نه خبر کړم سم چې د دوی د فیوچر دپاره یو غټه خطره وي. خبره به ډېره تاوم راتاوم نه، کلیر خبره به درته وکړم او زما خو په خوله باندې نه راځي، دا په سکرین باندې چې تاسو ته څه ښکاري که نه، د دې جال نه ځان بچ کړئ. دا یو داسې جال دی که په دغه ټیم کې دې تاسو راګیر کړئ که نه، ټول عمر به په همدې جال کې راګیرئ، نه به د ځان دپاره څه وکړي او نه چې ته څه غواړې او هم تا ته په لاس باندې در نه شي، او نه به د خپل مور او پلار د هېڅ چا لپاره به هم څه ونه کړي. یو لوزر به یو ناکام انسان به که مینه کول غواړې که نه، په اصل کې که ته غواړې چې مینه وکړې، خپلې مور سره وکړه، خپل پلار سره وکړه، خویندو ورونو سره وکړه، خپل کار سره مینه وکړه. او کله چې ته کامیاب شې که نه، بیا په کوم ځای کې چې ته رشته کول غواړې، کوم ځای چې ستا خوښ وي، هغه ځای کې به ستا رشته کېږي. مینه کول څه بد کار نه دی، اسلام تعالی دې نه منې کوي، خو د هر یو څیز خپل یو صحیح ټیم وي. لکه فرض کړه ته د سهار لمونځ په مازدیګر کې وکړه، قبلیږي نه قبلیږي، همدغه شان د هر یو څیز دپاره خپل ټیم وي. دغه وخت ستا چې کوم عمر دی، دغه ځواني، دا بیا په تا باندې عمر کې هېڅ کله هم نه راځي. دا ستا ګولډن وخت دی. په دې وخت کې چې ته څه کولی شي، څومره مخکې تللی شي، څومره څه لاسته راوړلی شي، دا بیا ته هېڅ کله هم نشي کولی. په دغه وخت کې الله تعالی تا ته یو خاص صلاحیت درکړی، یو خاص طاقت یې درکړی. دا ستا د تعمیر وخت دی. دا وخت دی چې ته د ځان نه څه جوړ کړي. دا وخت دی چې ته د ځان دپاره هم څه وکړي، د خپلې فیملي دپاره هم څه وکړي. اوس د کې ونه کړل، په دغه جال کې راګیر شوي، هېڅ کله به یې ونه کړي. اوس که چېرته ته دغه څیز پسې وګرځېدې، بیا به رزق پسې ګرځې، ژوند به دې لنډ او تنګ شي، ډېر زیات به خفه خو هغه ټیم کې بیا سم نه کېږي. که چېرته په دغه جال کې او د شیطان په چال کې تاسو راګیر یې، اوس هم در سره ټیم شته، دا هر څه پرېږده. ته غواړې چې یو $1 میلیونیر جوړ شي، هغه هم په نږدې وخت کې زر تر زره دومره وخت هم ورکې ونه لګېږي. نو بیا څلورم اصول دا دی که نه چې کښېنه نن نه بلکې همدا اوس په دې ټیم باندې خپل ملګري فلټر کا، هغه ملګري مکمل ډیلیټ کا، د خپل ژوند نه ختم کا. کوم ملګري چې اوس په ظاهره ستا دوستان دي خو په اصل کې ستا د فیوچر دشمنان دي، ستا فیوچر د جوړلو نه ختموي، هغه ملګري بیخي ختم کا. حدیث شریف دی، ته چې چا سره ګرځې ستا نه به هم هماغه شانې جوړېږي، په تا کې به هم هماغه شانې عادتونه پیدا کېږي. او دا منل شوې خبره ده. که چېرته ستا ملګري 10,000 15,000 60,000 روپۍ د میاشتې ګټي، نو ته به هم همدومره ګټي، تر دې نه زیات به ته سوچ هم نشي کولی. او که ستا ملګري لکونه او میلیونونه ګټي، که چېرته لکونه او میلیونونه نشي ګټلی، یا مطلب په موجوده وخت کې نه ګټي او صرف سوچ هم غټ وي، سوچ هم دومره وي، نو ډېر زیات چانس شته چې ته میلیونیر شي. او که ته غواړې چې دا معلومه کړي چې یو کس څنګه دی، دغه کردار څنګه دی، ښه دی خراب دی، دغه کس به په فیوچر کې په راتلونکي وخت کې مالدار وي که غریب به وي، یو میلیونیر به جوړ شي او که نه، که ته چېرته دا معلومول غواړې، نو ته به بیا داسې کار وکړې چې د هغه کس ملګري به وګورې، د هغه کس ملګرو سره یا میلاو شه، یا بس وګوره تا ته پته ولګي چې د هغه څنګه ملګري دی. نو د دې ټولو سوالونو جواب به تا ته صرف په یو نظر کې میلاو شي، ځکه ستا ملګري ستا پهچان دی، ستا ملګري ستا ماحول دی. خلک وایي که نه وایي د ماحول ډېر غټ اثر په انسان باندې، په کوم ځای کې چې ته پاتې کېږي، په څنګه ماحول کې ته رالوی شي، هماغه شان به ستا نه هم جوړېږي. که ستا ملګري هر څنګه دي، که ښه دي که خراب، که غریب دي که مالدار، که ورکوټی سوچې دی او که غټ سوچې دی، همدغه شانې به ته مې ستا نه به هم جوړېږي، هغه نن دی او که سبا دی. نو خپل ملګرو انتخاب دا ډېر زیات په سوچ سمج سره کوئ. غواړئ چې خپل د غربت زنځیر مات کړي او ته هم یو میلیونیر جوړ کړي. بیا پنځم اصول دا دی چې ځان عاجز کا، ځان په خپله عاجز کا، یعنې الله به عاجز کړي. او کله چې الله عاجز کړي که نه، بیا به ډېر زیات خفه وي. د دې اصل کې مطلب دا دی چې مه اوس په موجوده وخت کې تکبر او غرور کوه، او مه په راتلونکي وخت کې د تکبر او غرور کولو سوچ کوه. اوس په موجوده وخت کې تکبر او غرور مه کوه. د دې مطلب دا دی چې اوس په موجوده وخت کې په دې ټیم کې تا سره سم دي،
که ته غریبي که ته مالدار که تا سره لږ څه دي که تا سره ډېر څه دي که تا سره حسن دی که تا سره هر څه دي دا سم کېدلی شي. نو په دې باندې تکبر او غرور مه کوه، ځان اوچت مه حسابوه، نورو ته ښکته مه ګوره او همیشه دا سوچ کوه بلکې دا خپل یو یقین جوړ کړه چې ما سره سم دي، که دا پیسې دي مال حال دی او که حسن دی او که هر څه دي دا زما خپل نه دي، د دې مالک الله دی، الله راکړي دي او که الله تعالی وغواړي په سکندونو کې دا زمانه اخیستلی هم شي، که الله تعالی وغواړي ما ته په دې کې برکت هم اچولی شي، په دې دا ما ته اضافه کولی هم شي. او همیشه د الله نه دا سوال کوه یا الله ما سره چې سم دي په دې کې ما ته برکت واچوه، په دې کې ما ته اضافه وکړي. په فیوچر کې د تکبر او غرور کولو سوچ مه کوه. د دې اصل کې مطلب دا دی که نه لکه خلک وایي که نه چې الله تعالی راته اوس راکړو دا پلان کې نه دی دې سره به زه داسې چل کوم، یا خلک وایي چې الله راته یو موټر راکړو یو ګاډی دا ترور مې نه ده یا راتره مې نه دی دا به پې زه سوځوم، چې الله تعالی راته پیسې راکړي یو عالیشان یو ښکلی کور به جوړوم او په ټولو باندې به اور بلوم. نو دا یو ډېر زیات غلط سوچ دی، دا هم تکبر دی، غرور دی، د دې نه ځان وساتئ. کله چې یو کس دغه شانې سوچي الله تعالی دا هیڅ کله هم نه کامیابوي، هیڅ کله هم ورته هغه څیز نه ورکوي چې دا غواړي. نو همیشه ستاسو دشمنان چې کوم دي خاص کر هغه کسان تاسو سره چې بد کړي دي ستاسو نه دي خوښ د هغوی لپاره هم ته ښه سوچ ساتئ. دا خلک هم ته په خپله دعا کې یاد ساتئ. ته چې د خپل ځان لپاره څه غواړې که نه کوم ښه څیز هغه د هغوی لپاره هم غواړه، که هغوی ته میلاو شي او که نه بیا به الله تعالی خامخا تاته درکوي. دا یو داسې خبر مې درته وکړه که نه چې ما ته په خپل ژوند کې ډېره زیاته فایده کړې. ته چې د چا بد وغواړې که نه هغه سره هیڅ بد نه کېږي، هغه ته بد نه وررسي. خو ته چې کله د چا ښه وغواړې فرض کا ته مونځ کې او دا دعا وکړې چې الله ما هم کامیاب کړه او دا د تره زوی مې دی ترور زوی مې دی، یا بل یو داسې کس دی چې هغه تا سره بد هم کړي چې الله دا هم کامیاب کړه، بس ما معاف کړی دی ستا د رضا لپاره ته یې کامیاب کړه. که هغه کامیاب شو که نه تا به الله تعالی خامخا کامیابوي. بل زیات تر داسې کسان وي تاسو به کتلي وي په فیسبوک ټیک ټاک وغیره کې چې هغوی لږې ډېرې پیسې وګټي بس بیا خلکو ته شو کوي. ما داسې کسان هم کتلي چې پیسې راولي او خوله پې وچکي. دا یو ډېر زیات د تکبر کار دی، دا ډېر د غرور کار دی. نو که چېرته الله تعالی درته ډېر څه درکړي وي لږ وي ډېر وي هر څه وي داسې هېڅ کله مه کوئ. بل په فیوچر کې هم دا سوچ مه کوئ چې الله ما ته پیسې راکړي که نه نو داسې به یې شیندم دا به کوم هغه به کوم دغه شانې سوچ مه کوئ. بل زیات تر کسان داسې وي چې فرض کړه آیفون واخلي نو آیفون دوی په دې وجه باندې نه اخلي چې دا زما خوښ دی، آیفون ښه څیز دی په دې وجه نه اخلي، په دې وجه باندې اخلي چې په مخامخ جیب کې کښېنم او خلکو ته یې وښیم. دا هم په تکبر او غرور کې راځي. د دې مثال بالکل داسې دی که نه لکه فرض کړه ته بې انتهایي غریب یې، بل یو داسې کس دی هغه تا سره میلاو شو چې هغه بې انتهایي مالدار یو امیر انسان دی، هغه تا ته وایي چې ته غواړې زما نه څه غواړې زه تا ته هر څه درکولی شم سم چې ستا خوښي، او ته ورته وایې چې ما ته مطلب پیسې راکړه ډېرې زیاتې پیسې راته راکړه ګاډۍ راکړه دا څیز راکړه هغه څیز راته راکړه. خو د دې هر څه نه باوجود هم د هغه په مخامخ ته داسې کارونه کوې چې هغه د دې سخت ناخوښ دی د دې امیر کس څوک چې تا ته هر څه درکوي د هغه نه دي خوښ ډېر زیات پې په غوسه کېږي او د هغه په مخامخ ته لګي. نو څه خیال دی هغه به تا ته پیسې درکړي، څه خیال دی هغه به تا ته ښه ژوند درکړي، هېڅ کله به هم در نه کړي. نو همدغه شانتې مونږ او تاسو محتاج یو او الله تعالی مونږ ته وایي چې ته وغواړه زما نه څه غواړې زه تا ته هر څه درکولی شم. هر څه د الله تعالی په لاس کې دي، که هغه غواړي یو کس مالدار کولی هم شي، که هغه غواړي یو کس غریب کولی هم شي. او بیا مونږ الله تعالی لایف ګوري براه راست مونږ چې په کوم ځای کې مو سم کوو هغه الله تعالی ته ښکاري. مونږ د الله تعالی نه ډېر څه غواړو او د دې هر څه باوجود مونږ داسې عمل کوو چې په هغې باندې الله تعالی سخت په غوسه کېږي، ډېر زیات یې ناخوښه دی کبر او غرور. نو سم خیال دی چې کله مونږ تکبر کوو غرور کوو نو الله تعالی مونږ ته څه راکړي هېڅ کله به هم راته څه رانه کړي او مونږ سره چې څه دي که نه دا به هم رانه واخلي. ښه موټر، ښه جامې، ښه خوراک، ښه ژوند، ښه لایف سټایل، ښه کور دا څه بد څیز نه دی، دا حرام نه دي، الله تعالی تعالی دې نه منع کوي. خو کله چې دا هر څه ته په دې خیال باندې کوې که نه چې نور پې وسوځم په نورو باندې اور بل کړم نو بیا دې ته تکبر او غرور ویل کېږي او الله تعالی په دغه عمل باندې ډېر زیات خفه کېږي. په خپل ژوند کې د دې نه ډېر زیات ځان وساتئ. شپږم نمبر او اخرنی اصول دا داسې اصول دی که چېرته دا تاسو په خپل ژوند کې راولئ نو میلیونیر به درنه جوړ نه کړي بلکې بیلیونیر به درنه جوړ کړي. دا داسې اصول دی، دا داسې عمل دی چې زما په ژوند کې دې ما سره ډېر زیات غټ هیلپ کړی دی او هغه اصول دی چې پلیز مهرباني وکړئ په خپل ایټیټیوډ باندې کار وکړئ. اوس ایټیټیوډ څه ته وایي، د ایټیټیوډ معنا او مطلب څه دی؟ د ایټیټیوډ دلته اصل کې مطلب دا دی چې د خپل ځان په باره کې همیشه ښه سوچ کوه، د خپل ځان په باره کې همیشه غټ سوچ کوه، خپل ځان ته همیشه ډېر غټ ګوره. دلته زما مطلب هغه د تکبر والا نه دی، په خپل ځان باندې په خپلو صلاحیتونو باندې یقین پیدا کړه، دې ته ایټیټیوډ ویل کېږي. اوس دلته په دې خبره باندې یعنې د ایټیټیوډ په اصل مینینګ باندې د صحیح پوهېدل لپاره زه غواړم چې تاسو یو مثال درکړم، خپل یو اګزامپل درکړم، خو هېڅ نه پوهېږم چې دغه مثال زه تاسو سره شیر کړم او که نه. خو زه به هر حال
په دې خاطر باندې به سره شیر کوم ځکه چې دینه به تاسو ډېر زده کړو د اټیټیوډ په اصل مینینګ باندې به اوس تاسو پوه شئ. نو یو ځل درې کار شو څنګه چې تاسو ته پته راځي په یو پرایویټ سکول کې ټیچر ما په 3.5 روپۍ باندې ما ټیچینګ کوم او دا خبره سو ډېره پخوانۍ نه ده 10 کال 15 کال مخکې په 2021 کې 2021 کال کې ما په پرایویټ سکول کې ټیچینګ کوم په 3.5 روپۍ باندې. نو ګرانی ډېره زیاته او په دې باندې بيخي گزاره نه کېدله. ما یو پوسټ وکړو یو بل سکول هغه خواشه علاقې کې چې هغوی ته د انګلیش د ټیچر ضرورت و. نو ما ویل ما ته انګلیش راځي دلته به زه اپلای وکړم. ورغلم هلته سکول ته چې ورغلم نو ډیمو کلاس مې ورکړو هر څه ټیک و. بیا چې کله کېناستم ما د سکول اونر پرنسپل چې هر څه وکړو نو هغه ماته ویل چې ته به زموږ نه څومره سیلري واخلې. اوس دې خبرې ته سوچ وکړئ ښه هغه ماته ویل ته به زموږ نه څومره سیلري واخلې څومره سیلري ته غواړې. ما ورته ویل زما آلریډي تنخواه 3.5 روپۍ وه نو ما ورته ویل چې 9000 روپۍ ځکه ما را سوچ وکړو که نه چې 3.5 سره 3.5 نور شو مطلب دا ډېرې غټې پیسې شو زما لپاره. نو هغه داسې ما ته کتل ما چې ولې کوم سی وي ورکړی وه هر څه نور کسان هم داسې ناست وو نو بس هغه سی وي داسې کړه په ټیبل باندې داسې په درس سره کېوسته. ما ته وایي هله شابه ځه اوس شابه ځه په تا کې خو د سره اټیټیوډ نشته. د اټیټیوډ په معنی باندې زه پوهېدم خو په مطلب باندې نه پوهېدم. او دا مخامخ کس نه دی مخامخ یو سپین ږیری بابا ناست و هغه دغه د اوبو پایپ وته و هغه یې ورکوه مطلب د سکول چوکیدار چې ورته وي هغه و. نو ما ته ویل د ده تنخواه 12000 روپۍ ده ته یو د انګلیش ټیچر یې او ته چې ما ته 9000 روپۍ راکړه. څنګه چې ما درته وویل د اټیټیوډ په مینینګ باندې زه پوهېدم چې دې معنی سره خو دې په مطلب باندې زه نه پوهېدم. دلته دغه لږه شیانې دغه تیزې خبرې دا ما ته خپله بېعزتي ښکاره شوه خو دا اصل کې زما بېعزتي نه وه بلکې دې ما ته یو ډېر زیات غټ سبق راکړو. د اټیټیوډ په باره کې ما ښه ریسرچ وکړو په یوټیوب باندې یو لایف کوچ نه بیا د دې ما ډیفینیشن زده کړو. د دې ما دا ډیفینیشن زده کړو هغه لایف کوچ ویل چې د اټیټیوډ مطلب دی چې تاسو د خپل ځان په باره کې څه سوچ کوئ ښه سوچ کې او که بد سوچ کې. که د خپل ځان په باره کې ښه سوچ کې نو په تا کې اټیټیوډ شته. که چېرته د خپل ځان په باره کې ته مطلب ډېر زیات بېکاره سوچ کې ځان ته په خپله عزت نه ورکوې نو په تا کې اټیټیوډ نشته. نو په هغه سکول کې پرنسپل ما ته ځکه وویل چې په تا کې خو د سره اټیټیوډ نشته ځکه چې ما ځان ته ډېر زیات سپک وکتل ما ځان ته هېڅ عزت ورنه کړو ما چې کوم دی که نه خپل سکل ده سپک وکتل ما وویل چې بس دا صرف د 2000 روپو قابل دی. او پرنسپل ما ته وویل چې تا به زما نه 10000 غوښتی تا به زما نه 40000 غوښتی وی نو ما ته به دا اندازه شوی وی چې د سره چې کوم سکل دی د دې پې پوره یقین دی د سره چې کوم سکل دی د پې پوره محنت کړی د سره چې کوم سکل دی په هغه کې دا ماهر دی. تاسو به خامخا اورېدلي زیاتره خلک وایي که نه دا پلانکی کار مړه دا زموږ د وس کار نه دی مونږ غریب خلک یو مونږ داسې سوچ هم نشو کولی مړه بس چې یو 10000 15000 روپۍ تنخواه مې شو دا هم ډېر شی دی. نو دغه شانې خبرې چې څوک کوي دغه شانې سوچ چې د چا وي هغه خپل ځان ته سپک ګوري او په هغوی کې اټیټیوډ نه وي د هغوی په الله باندې یقین نه وي. لکه یو ځنګل دی په دې ځنګل کې د ټولو نه غټ ځناور هاتي دی د ټولو نه لوړ ځناور زرافه دی خو د دې نه باوجود زمری چې نه د هاتي عمره غټ دی نه د زرافه عمره لوړ دی هغه د ځنګل بادشاه دی. هاتي د زمري نه خوف کوي یریږي ته او زرافه داسې نور غټ غټ ځناور دا هم د هاتي نه خوف کوي. د دې اخر څه وجه ده تاسو ته دا پته شته؟ د دې وجه دا ده چې په زمري کې اټیټیوډ شته. زمری همیشه د خپل ځان په باره کې ډېر غټ سوچ کوي کله چې هاتي وګوري کله چې زرافه وګوري یا داسې بل یو غټ ځناور وګوري نو زمری څه وایي هغه وایي دا خو زما د ګس لاس کار دی وردانګې پې د دې سټ نه یې راونیسي او ماتې کړي. د همدې اټیټیوډ په وجه باندې زمری دی. نو بس خلاصه ده که چېرته د یو ګیدړ په شانې ژوند کول نه غواړئ نو بیا به خپل اټیټیوډ باندې کار وکړه. د اټیټیوډ مطلب دا دی چې ته د خپل ځان په باره کې څنګه سوچ کوې ښه سوچ کوې او که خراب سوچ کوې. د ځان په باره کې همیشه ښه سوچ کوه مثبت سوچ کوه د ځان په باره کې غټ سوچ کوه په ځان باندې یقین کوه. دا سوچ او یقین جوړ کړه چې ما ته الله تعالی ډېر خاص صلاحیتونه راکړي دي زه سم کولی شم. دغه شپږ وړاندې ټپس ډېر د کمال ټپس دي نو په خپل ژوند کې خامخا راولئ. که په حقیقت کې تاسو غواړئ چې یو میلیونیر جوړ شئ که تاسو د یوټیوب اټومیشن کورس زده کول غواړئ په اسانه پښتو کې نو همدا اوس زموږ سپورټ ټیم سره په واتساپ باندې کانټیکټ وکړئ. یا که تاسو د امیزون ریلیټډ د امیزون کورس پکار وي د امیزون ریلیټډ نور سروسز تاسو پکار وي نو تاسو زموږ سپورټ ټیم سره په واتساپ باندې کانټیکټ کولی شئ. زه امید کوم چې دغه ویډیو به تاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي او زما یقین دی که چېرته دغه خبرې تاسو په خپل ژوند کې راولئ دا به درته ډېره زیاته غټه فایده وکړي ځکه دغه خبرې ټرایډ اینډ ټیسټډ دي. سی یو انشاءالله نیکسټ ټایم بیا په بله ویډیو کې او په الله سپارم.